لغمان والي د دې ولایت له یو شمېر ځوانانو سره په ناسته کې دوی یوالي اتحاد د نظام او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ ته راوبلل. نن د شمېر په ورځ د لړم په 14مه نیټه د مرکز او یو شمېر ولسوالیو ګڼو ځوانانو د لغمان والي رحمت الله یارمل سره ولیدل. د راغلو ځوانانو له ډلې د ځوانانو د انسجام شورا مشر ذبیح نیازي او د دقرغیو ولسوالۍ د ځوانانو مشر د الله رحماني خبرې وکړې او د ښاغلي یارمل د روغتیايي حالات د حواله اخیستلو سربیره په هر حالات کې د ولایت مقام له رهبرۍ سره په چارو کې د همغږۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه ځوانانو د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا او نورو برخو کې د لغمان والي هڅې وستایلې. د لغمان والي رحمت الله یارمل له راغلو ځوانانو مننه وکړه چې تل یې له نظام او حکومت څخه ملاتړ کړی او خپل مشورې مسؤلینو سره شریکې کړي. هغه د ځوانانو په مسؤلیت په ټولنه کې د دوی په رول او نقش او کردار هر اړخیزې خبرې وکړي. ښاغلي یارمل راغلي ځوانان یوالي اتحاد له نظام او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ ته راوبلل. نوموړی وایي د امنیت د لا ښه والي لپاره ستاسې ځوانانو هر اړخیزې هڅې، فعالیتونه او له کشفي ادارو سره همکاري کولی شو لا غوره او ډاډمن امنیت حاکم کړی شو. رفیع الله سلیمانزی، هیرو ټي وي، لغمان.